بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسيدلي الوحدة التاسعة نهم وحدة نهم برخة كتاب العربية بين يديك لملي جلد. دي وحدة عنوان دي التسوق. تسوق تا په انګلیش کې مونږ شاپینګ وایو، خریداری کول، لکه بازاریابي کول. بازاریابي خو بیل شته، البته تسوق یعنی خریداری کول. شاپینګ سوق بازار ته وایي او تسوق په بازار کې خریداری کول. راځو موږ لکه څنګه چې په هر درس کې موږ حوار تقریبا 3 حوار لرو. د دې درس لومړی حوار دی الحوار الاول، انظر واستمع واعد. وګوره، واوره او تکرار کړه. دو کسان لرو په خپل منځ کې، یو البائع دی او بل الطالب دی. طالب دلته زده کوونکی نه دی، طالب هغه څوک چې یو څه طلب کوي، لکه هغه ته کسټمر وایو انګلیش کې، او پښتو کې ورته مشتری عربي کې ورته وایي، خو دلته الطالب یعنی هغه څوک چې غوښتنه کوي. بل دلته هغه طالب هم د زده کوونکی، ځکه چې دا داسې یو دکاندار دی چې د سره کتابونه او قلم او کتابچې وي، نو دا عموما که د پوهنتون زده کوونکی وي او که د مکتب زده کوونکی وي، نو حتما کتابونه او پنسل وغیره چې اخلي په زده کوونکی وي. البائع اهلا وسهلا، لکه یو ښه راغلاست دی، موږ چې یو چاته ښه راغلاست کوو. الطالب زده کوونکی یا غوښتونکی. اریدو غواړم، معجما ډکشنري، په عربي کې ډکشنري ته معجم وایي. اریدو معجما، یو ډکشنري غواړم، من فضلک، د مهربانۍ له مخې. البائع یا دکاندار یا خرڅونکی ورته څه وایي؟ ایکم معجم ډکشنري، تريدو غواړي. ای معجم تريدو، کومه ډکشنري غواړي؟ زده کوونکی ورته څه وایي؟ اريد المعجم العربية، د عربي ډکشنري غواړم. البائع خرڅونکی ورته څه وایي؟ تفضل، مهرباني وکه، المعجم العربي یعنی مهرباني وکه، عربي ډکشنري واخله. وماذا تريد ايضا، او نور څه غواړي؟ وماذا او څه، تريد غواړي، ايضا هم، لکه پښتو کې معنا دا کوو، وماذا تريد ايضا، او نور هم څه غواړي؟ زده کوونکی ورته څه وایي؟ اريد کتاب القراءة، اريد غواړم، کتاب القراءة د لوست. عموما موږ په خپل نصاب کې هم د پښتو ژبې یو کتاب لرو، د عربي ژبې په منهج کې هم د عربي بیل کتاب چې هغې ته کتاب القراءة وایي، و کتاب القواعد او د ګرامر کتاب. الطالب البائع ورته څه وایي؟ هذا دا کتاب القراءة، دا د قراءة کتاب دی یعنی د عربي. وهذا او دا کتاب القواعد د ګرامر کتاب دی، د نحو او صرف کتاب دی، د قواعد او د قاعدې نه اخیستل شوی کتاب دی. عموما ګرامر ته د عربي ژبې نحو او صرف بیله موضوع ده، او عموما هغه عمومي قواعد او ګرامر چې ویل کېږي هغې ته په منهج کې کتاب القواعد ویل کېږي. الطالب زده کوونکی ورته وایي اریدو غواړم، دفترا کتابچه، کراسه هم ورته ویل کېږي او دفتر هم ورته ویل کېږي. وقلما او قلم. البائع ورته څه وایي؟ تفضل الدفتر والقلم، مهرباني وکړه کتابچه او قلم واخله. هل آیا تريد غواړي شيئا آخر، بل شی؟ هل تريد شيئا آخر، آیا بل څه هم غواړي؟ لا، زده کوونکی ورته نه، وشکرا او مهرباني. بیا ورته دکاندار یا خرڅونکی څه وایي؟ المطلوب، غوښتل کېدونکي چې دي 30 ریالا، 30 ریال دی، یعنی 30 ریال باید ته ماته راکړې. زده کوونکی ورته څه وایي؟ تفضل، مهرباني وکړه. هذا نه دی، ځکه چې 30 ریال چې دی دا مؤنث اسم دی. هذه دا دی 30 ریالا، 30 ریال. دا و د نهم وحدې د العربية بين يديك لومړی جلد، نهم وحده، 191 صفحه. الحوار الثاني به ان شاء الله پر راتلونکي درس کې لولو.
ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.